بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې دلته یو عالم مسله ما واورېدله، هغه ویله چې څوک جوړه وخوري بیا په آینه انداره یعنې شیشه کې وګوري او دا ووایي چې څومره ښه خوند یې وکړي، نو دا سړی کافر کیږي، نکاح یې ماتیږي. په دا مسله که موږ لږ پوه کړي. محترمینو، تاسې په دې مسله ښه ځان پوه کړي. کیدای شي دغه عالم په خبره تاسې پوه سوي نه یاست. یو ګناه کول وي، یو په دین پسخن وهل وي. په ګناه کولو سره سړی ګناهګاره جوړیږي، لیکن کافر نه جوړیږي. ژیره خریل دا یو ګناه ده، یو ګناه عمل دی چې هر سړی کوي. اوس دا کم خلک ژیره خريي، نو دا خو هر یو په دغه نیت خريي چې زما سره ښه خوند کوي چې زه ژوره وخورم، نو بیا دا ټول ژیره خریلي والا کافران سول. په دې سره هغه کافر نه جوړیږي، ګناهګاره دی. هغه وخت کې به کافر جوړیږي، نکاح به ماتیږي چې د دې خبرې مقصد د سنت نبوي صلی الله علیه وسلم څخه بیزاري وي، اعراض وي او استخفاف دین مقصود وي. د دین توهین، د دین باندې پسخن وهل مقصود وي، نو بیا کافر کیږي، کني ګناهګار. په حواله سره د نجم الفتاوا جلد نمبر اول صفحه نمبر 65، دا غرنګ په حواله سره د شرح فقه الاکبر صفحه نمبر 152، وفي النبراس صفحه نمبر 566. او ژوره خو چې هر سړی خريي ځان ګناهګاره بولي، هېڅوک ژوره خریلو ته جایز نه وای. خو زه دا ژوره خریلو والا ته هر وخت کې دا خبره کومه، په ژوره خریلو والا کې یو غټ نقصان او تاوان دا دی چې ژوره خريي او بیا دلایل هم پر وایي. فلاني سړی وایي دونې ژوره ده، داسې غلط کارونه کوي. ګوره، یو ګناه که ځان مجرم بوله، د الله څخه استغفار او توبه کاږه، د الله څخه معافي غواړه، د الله څخه د ژرې له کولو توفیق غواړه، دلایل مه پر وایه. ځکه شیطان پر خپله ګناه دلایل شروع کړه، الله مردوده کوي. نو به ویل چې زه دې د وور څخه پیدا کړی یم او آدم علیه السلام دې د خټو څخه پیدا کړی دی، اوس به زه دته سجده کوم، زه د ده څخه افضل یم. آدم علیه السلام څخه چې کله داسې عمل وسو چې الله د یو درخت څخه منع کړی و، دی ورلی، نو الله ته عجزي وکړه، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. چې الله موږ د ځانو سره ناکي وکړه، ته که پر موږ رحم نه وکړې، موږ معاف نه کړې، نو موږ په خساره کې الله معاف کړي. نو چې هر وخت کې څوک ګناه کوي، ځان مجرم بولي، ځان ګناهګاره بولي، توبه دې کاږي، امید دی چې الله جل جلاله به د مرګ د مخه د ژیرې توفیق ورکړي. او کدی گناه هم کی، چوری بھی کرتا ہے، سینه‌زوری بھی کرتا ہے، او دلایل هم پر وای، دا غټ نقصان. ځکه که د مرګ د مخه الله پاک توفیق ورکړي چې مړ سي، ښه په ژوره کې ولاړ سي، ښه مبارکه ژري. نو دا ځینې ځایو کې ځوانان مړه چې ورسې خلک یې وګوري، وایي نور خدای شو چې دا یو ژری والی، نو به څه ښه خوند کول. اوس هره ګناه چې سړی کوي، پټې ګناه وي، هر چا کړې وي، داغ داغ مت کہو، ہر ایک داغدار ہے، بے داغ صرف یہ جو ہمارا پروردگار ہے. هر سړی داغدار دی، لیکن کله داسې ګناه وي الله پر یو عمل سره معاف کړي وي، یو تکلیف راغلی په هغه ور معاف کړي وي، لیکن ژره که ته ورسره مړ سې، نو خو دغه ګناه دې قبر له ده سره ویوله، نو سړی به څنګه تسلي وکړي چې دا ګناه به د معاف سوي، دا ژره خو تا د ژره خریلې تا قبر له ده سره ویو. نو په کار دا ده چې دا عزم اراده ټوله وکړو چې ژیرې به یې لکوو. وایي داڑھی اگر چہرے پہ خوبصورت نه لگتی تو یہ میرے سرکار کی سنت نه ہوتی. ژیرې کوئ پر مخ خوند نه کولی، نو دا به د نبي علیه السلام سنت هم نه وای. دا د نارینه شان دی. الله دې ټولو مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې ژیرې ایله کړي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.